کرکټ او سیاست د نبی او رشید لا نه ویلو شو خبرو نیولې بیا د عمران خان تر سیاست رسیدو مو خبرو. سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او صحتمند وئ. د کرکټ په نړۍ کې ښه اوږده مخینه لري چې پوهان سرچینه برتانیا بولي چې له هغه وروسته یې د نړۍ نورو هیوادونو ته لار پیدا کړه. له کله نه چې کرکټ لوبه تازه دمې په افغانستان کې راڅرګنده شوه نو یوازې د هیواد ملي ارزښتونه یې نړیوالو ته مثبت وښودل بلکې د هیواد دننه یې په زرګونه مینوال پیدا او د لوبې ته مخه کړه. افغان لوبغاړو تر نورو ډیر مخکې او تر نړیوالو رسنیو د خبرونو سرټکي شول. خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وایي چې په کرکټ کې له افغانستان سره ډیره مرسته کړې ده. هغه ویل له تیرو 40 کلونو راهیسې افغانانو ته ځای ورکړی دی. که څه هم تیر 10 کلونه د پاکستان لپاره ډیر سخت ول خو هغوی بیا هم افغانستان ته ځای ورکړی دی. د پاکستان په اسلام آباد کې نن د افغان کډوالو په اړه کنفرانس روان دی. په دغه کنفرانس کې د پاکستان لومړي وزیر ویل چې له تیرو 10 کلونو راهیسې پاکستان له سختو حالاتو سره مخ دی خو بیا هم د افغان کډوالو کوربه‌توب کړی دی. عمران خان وایي چې افغان کډوالو په پاکستان کې کرکټ زده کړ او نن یې لوبډله په نړیواله درجه بندۍ کې ځای لري. هغه وایي د افغانستان له کرکټ سره مو ډیره مرسته کړې ده. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر شاه محمود قریشي ویل چې په پاکستان کې اوس هم له 3 نه تر 4 میلیونو پورې رجسټر او غیر رجسټر افغان کډوال میشتي. هغه ویل چې تر څو په افغانستان کې تلپاتې سوله نه وي راغلي د دې خلکو بیرته تلل ګران دي.